ګران افغانستان د ځان بساینې په لور روان ده. دا چې څنګه راځي ټول معلومات په همدې ویډیو کې را سره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. په خوست ولایت کې لومړی ځل لپاره د وړو د میل فابریکه پرانیستل شوه چې د ورځې به 14 ټنه وړه تولیدوي. د خوست والي محمد حلیم پیدایي لخوا د بدلون په نوم د وړو یوه فابریکه چې یو خوستوال سوداګر په پانګونه جوړه شوې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. پیدایي وایي چې په یاده فابریکه کې 10 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې ده چې د ورځې به 14 ټنه وړه تولید چې دا به په خوست کې د وړو په بیو مثبت اغیزه وکړي. پیدایي زیاته کړې چې د دې فابریکې اهمیت په دې کې دی چې له خپلو شته ظرفیتونو څخه ګټه اخلو او په دې سختو شرایطو کې چې د کرونا له امله د وړو بیې پورته شوې دي د خلکو ملاتړ کوي او هره ورځ بازار ته 14 ټنه وړه وړاندې کوي. والي زیاتوي چې موږ باید په خپله خاوره په خپلو لاسونو په خپلو خلکو ته کار پیدا کړو او دا د پیاوړي اقتصاد غوښتنه ده. نو د دې لپاره باید دولتي، خصوصي او مدني سکتور چارې منسجم کړو. نو د دې لپاره به په نوي روان کال کې زموږ لومړیتوب د خصوصي سکتور تقویه او د دوی ته د لازم کاري چاپریال رامنځته کول دي. زه له ټولو سوداګرو او پانګوالو سره یو ځل بیا هم ژمنه کوم چې ټول سهولتونه درکوو، خو په دې شرط چې پانګونه وکړئ او خلکو ته کار پیدا کړئ. د خوست والي وویل دا چې د کرونا وایرس له امله وړو بیې اغېزمنې شوې دي د دې فابریکې په علت سره به په بازار کې د وړو په بیې کې مثبت تاثیر وشي. او زه په سوداګرو او هټیوالو غږ کوم چې لوړې بیې احتکار ګناه ده. نو سوداګر د په احتکار او لوړې بیې ولس نه ځوروي. د پانګونې او سوداګرۍ خونې رئیس نواب امیرزوب وایي چې اقتصاد دا دی چې په خپله خاوره خلکو ته کار پیدا شي او دا چې زموږ اقتصاد پیاوړی شي دا ډول فابریکې فعالول مهم دي. نوموړی دا راز زیاتوي چې د وړو فابریکې د فعالېدو په وړاندې ټولې ستونزې هوارې کړې او په عاجله توګه یې د وړو د یادې فابریکې پرانیستو کې همکاري وکړه. د بدلون د وړو فابریکې یو تن مسؤل ډاکټر محمد عزیز محسن له خوست والي مننه وکړه چې دوی ته په دې ولایت کې د پانګونې زمینه برابره کړه او موږ یې تشویق کړو تر څو د وړو فابریکه فعاله کړو. هغه وویل چې د دوی فابریکه به د غنمو د حاصلاتو په وخت کې له بازګرانو څخه په مناسبه بیه غنم رانیسي او وروسته به د وړو په ډول په مناسبه بیه خلکو ته وړاندې کوي چې دا مهال هم کافي اندازه غنم لري. یا د فابریکه د خوست والي لخوا په داسې حال کې چې سوداګري او پانګونې خونې رئیس نواب امیرزوی، د دفتر رئیس مطیع الله احمدزی، د زراعت رئیس حفیظ الله شاه نوري، د صنعت او سوداګري امیر قادر شاه حکیمي یو شمېر مسؤلینو یې ملتیا کوله. د پټۍ په پرې کولو سره د فابریکې د چلنولو بټن ووهه او رسماً د وړو تولید پیل کړ. دا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو کې ده او د هیواد اقتصاد هم اغیزمن کړی ده او په ځانګړې توګه د وړو بیې 2 برابره لوړې کړې دي. دوستانو، ستاسو په خوست ولایت کې د بدلون په نوم د وړو فابریکه جوړول څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.